د نورو سترو بریاو د حکمتیار اختریز بیان او پر طالبانو سخت گزارونه وای روان حالت دوام نشي کولای، باید نوی سیاسي نظام رامنځته شي. تا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار چې د خپل ځوانۍ څخه تر اوسه له هیڅ افغان حکومت سره جوړ نه دی راغلی او تل د نظامونو د چپه کولو نیت او هڅې کړي، ښکاري چې دا ځلې د طالبانو شا نیولې. تازه خبر دا دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په اختریز پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو پر اوسني نظام جوړښت او روان حالت کلک انتقادونه کړي دي. نوموړي د یو نوي سیاسي او ټولنیز نظام د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی او وايي د طالبانو اوسني نظام پر ترکیب، قوانینو، لوایحو او مقرراتو کې باید اساسي تغییرات راشي. اوسني تغییرات محدود دي، یوازې پارلمان او اساسي قانون تعطیل دی. پخوانی دود باید نور بدل شي، زموږ حکومتونه باید نور په کابل کې جوړ شي او واکمنان مو باید د ولس په خوښه وي. ښاغلی حکمتیار د لوی جرګې او اهل حل و عقد شورا پر جوړښت او فیصلو هم انتقاد کوي او دواړه فرمایشي او بهرني جوړښتونه بولي. دا فرمایشي او ډیر کله د واکمنانو لخوا رامنځته شوي جوړښتونه دي، شاهي، دیکتاتورانه، فرعوني او د غیر اسلامي نظامونو لخوا کارېدلي دي. شورا کې باید د فیصلو مرجع او تصمیم یوازې د مشر حق نه وي، اساس د ولس رایه ده. ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا ویلي دا مهال د افغانستان فضا اشغال او د امریکا په کنټرول کې ده. امریکا د داعش خلاف عملیات کوي او مرستې هم په همدې څه پورې تړلې دي. د ښځو تعلیم هم ښاغلي حکمتیار د نارینه‌و په څیر فرض بللی دی او زیاته کړې ده چې د ښځو تعلیم هماغسې فرض دی لکه په نارینه‌و چې دی. د ښځو د تعلیم، حجاب، غږ، جومات ته د لمانځه لپاره تګ، له محرم پرته سفر او ځینو نورو مسایلو په اړه اختلافات نه یوازې حل شوي بلکې لا تشدید شوي دي. د ښځو غږ نارینه‌و لپاره او د نارینه‌و غږ د ښځینه‌و لپاره عورت نه دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.